له افغان شخصیتونو سره د اړیکو کمیسیون رئیس شهاب الدین دلاور وایي د دې کمیسیون جوړېدو څخه تر اوسه 1255 تنه چې پکې وزیران، والیان او د تیر حکومت د پارلمان غړي هم شامل دي هیواد ته راستانه شوي دي. 1255 نفر تابال رسیده و دروازه امارت اسلامی افغانستان با کل که هموطنای ما خلاص است. هر چیز که میگوه امنیت میخواه، مسئولیت میخواه، سرمایه گذاری میکنه، هر چیز که میخواه دروازه خلاصه. کدام حق ما داریم و حق او هم داره. د دې کمیسیون رئیس ټینګار کوي ټول هغه څیرې چې هیواد ته راستنیږي خوندي دي او له نورو شخصیتونو چې د بیلابیلو لاملونو له کبله له هیواده بهر اوسیږي هم وغوښتل څو افغانستان ته راستانه شي. کلگی ما شما که در این سرزمین زندگی میکنیم، ما شما حق مساوی و حق مستقل و حق حریت در زمین خود داریم. افغانستان نه از من است و نه افغانستان از تو است. افغانستان خانه مشترک ما و شماست. ورته مهال د تیر حکومت ځینې شخصیتونه او لوړ پوړي کارکوونکي چې تازه هیواد ته راستانه شوي دي او د خوندیتوب کارتونه یې ترلاسه کړي دي له دې بهیر څخه خوښ دي. یقین وکړئ چې پردي وطن کې په لندن کې ما ډېر وخت تیر کړ، ډېر ملکونه هم لیدلي دي. په پردي وطن کې هېڅ عزت نشته. دا وطن زمونږ د مور حیثیت لري او چې د مور حفاظت ونه کړو او په دې خپله خاوره باندې غیرت ونه کړو نو موږ به ولس ته هم شرمنده یو او خدای ته هم شرمنده یو. یک حرف دارم که برای تمام مهاجرینی که از این وطن رفتن وطنشان است میتونن که باز بگردن وطنشان بسازن. له افغان شخصیتونو سره د اړیکو کمیسیون په 1401 کال کې د اسلامي امارت د مشر د فرمان پر بنسټ رامنځته شو. دغه کمیسیون دنده لري څو د هغو شخصیتونو او سیاسي څیرو د راتلو زمینه چې له هیواده بهر تللي دي برابره کړي.